دې ساتو زما تاسو ته نصیحت دی په دې فتنو په دې دور کې د هر عالم بیان به نه اورئ زموږ مشکل دی چې کوم ځای کې ووینو نصیحت بیان کړپ ویلی اوهو څومره ښکلی بیان ماشاءالله هیڅ خبر نه دی دا مولا څه نظریه ده څه خورول غواړي آیا علما د تعلیم وایي او که نه وایي نن سبا دا مې مشکل دی د فتنو خبرې دي موږ به د فتنو باره کې ښه وضاحت کوو نن سبا یو فتنه دا ده هر سورګي شاګول دی او هر سړی عالم دی امام مالک رحمه الله وی امام مالک ور پیژنې کني امام مالک وی اویا علماء کرامو سپینګیرو د مدینه اتفاق کو په دې خبره باندې چې امام مالک د فتوو د پاره او د فتوو د ورکولو لایق دی نو الب ما شروع کړ اویا علماء کرام د مدینه منوره دریم سپینګیری او مشران او مشهور نو بیا فتوا شروع او داغه فتوا څنګه چې کله به کسان رالو د بهر نه او د عراق نه او هغوی څلوېښته پوسټونه راوړي د امام مالک نه وکړو هغو له د یو څو جواب ورکړو هغه اکثر یې پرېښود هغو ته یې د دې جواب وي لا اعلم ما ته پته نشته چې امام صاحب دومره لرې نه راغلی او ته وایې لا اعلم دا خلک به څه وي هغه وایي دغه مخامخ غر درته ښکاري وي او وایي د دې څوکې ته وخېږه او په چغه ووایه چې امام مالک وایي چې لا اعلم ما ته د دې مسلو پته نشته زما په هېڅ پروا نشي چې پته نشي تا ته څه ووایم داسې علما وو داسې د الله نه یریدونکي او یا علما کرام وله اجازت ورکوي فتوا کې لګولی شي نو بیا به هم فتوا لګوله خو دا یې حال و چې کوم ځای کې به ورته معمولي مسله نه وه معلومه خسفا به وي ما ته نه پته داسې ماشاءالله اوس به برید میلاني راغلي برید هغه هم په فیسبوک باندې لایو ویډیو کې دیني مسایل چیړي موضوع به سټارټه کړي په دې پلاني مسله باندې بحث مباحثه نو دلته بیا ټلیفون نه راځي نو هغوی ورسره پکې خبرې کوي دین نه مذاق جوړ کړی شي ها یو سړی چې ته موږ منع کوې لکه چې اوس لږ ساعت مخکې دې ووایي چې په دې انټرنېټ باندې دعوت چلوئ نو دا ته څه مطلب ستا په خبرو کې ټکراو شو ټکراو نه دی زه مطلب نصیحت کوه نصیحت خو هر سړی کولی شي هغه نصیحت چې درته معلوم وي دلایلو په رڼا کې بیانوه خو دینی مسایل بیانول او فتوی ورکول او د امت رهنمایي کول په غټو مسلو کې دا د علماو کار دی دا د کدو کریاله سړي کار نه دی تاسو ته پته شته زما خپله دې کې تجربه ده د ټولو نه ګرانه خبره چې یو عالم باندې خوله راولي هغه ډایرکټ سوال جواب دی ډایرکټ سوال جواب ولې ګراني ځکه چې په دې کې هر قسمه سوال تا نه کیدی شي او کیدی شي ستا سره یې مطابق علمي کیدی شي نه نو یېرېږې به چې داسې د خطا نه شمه دا ټول نه ګران کار دی د ټولو نه او ځکه دا د مشرانو علما کرامو کار دی چې هغوی نه تپوسونه کېږي او هغوی جواب ورکوي دا درته ووایم نن سبا په دې فیسبوک باندې او په دې یوټیوب باندې او په دې باندې پروګرام به یې سټارټ کړی له پاسه به عنوان ورکړی ستاسو سوالونه او د هغې جوابونه سوال څنګه برای راست سوال کېږي داسې به څه کوو څه کوو هغه له جواب شروع کړي داسې وکړئ داسې وکړئ او دا سړی هېڅ پته نه لګي چې عالم دی د کوم منهج دی د چا سره تعلق دی اوس لګیا دی موږ د دې خلاف یو دا نشته زموږ په شریعت کې دین بیانوه خو چې کله دغه بیانولو لایقي فتوا ورکوه خو چې کله د فتوې ورکولو څه لایقي او الحمدلله چې کله علما یي مشران نو بیا کشران ته څه ضرورت دی چې فتوې ورکوي او که څه د فتوا ورکویم د طریقه وخورم یو څوک درنه تپوس وکړي دا مسله څنګه وایه د فلاني عالم فتوا ماته معلومه ده دې کې هغه دې کې دا فتوا ورکړې ده او دلیل یې د قرآن او حدیث نه دا خو راوسي نه
نه د چې علم ورسره نه کړي د دې څو علامات ښیم دی به دا ټکي ډېر وایي وایي زمونږ رایې دا ده چا رایې زمونږ رایې او عمر به دي چې 21 کاله وي دی وایي زمونږ رایې دا ده چې دا به داسې داسې کوو زمونږ رایې دا څومره خطرناک ټکی زمونږ رایې ته څوک یې چې ته خپله رایې بیانې هېڅ هم نه د عمر په لحاظ او د علم په لحاظ او د هر څه په لحاظ کته او بیا القابات غټ غټ لقبونه پلانې شیخ الحدیث او شیخ القرآن او چې مخامخ شیخ غریب له حدیث ویل ولا صحیح نه ورسي ابله یو کس درس شروع کړو د حدیثو کمره کې ناست ځان ته موبایل خو ولګو درس کوه اسانه خبره نو هغه چې کتاب شروع کوو نو وایي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله یو سړي له دا نه ورځي والصلاة والسلام على رسول الله دې د کتاب شرح حسن کې او مخې ته کتاب د حدیثونو یې ښوده او موږ وایي حدیثونو کې درس روان و او دې به څه حدیث بیانوي هغه له دا نه ورځي والصلاة والسلام على رسول والصلاة والسلام د طبعي ده د ټول نه غټه فتنه خو دا ده چې په دین کې هر سړی خبرې کوي عامي ګیر او برید مني هغه به لګي د علماو مسلې به چیړي او دا به هم بیانوي وایي پلانې عالم په حق دی او پلانې په ناحقه دی دا به هم بیانوي او غریب چې دی نه د مدرسې په شان دی ورغلی او نه دین پیژني خو دی به پکې ګوتې وایي او څوک به اعتراض هم نه کوي او که چېرته چا خبره شروع کړه د ډاکټرۍ په باره کې او ډاکټري نه کړي نو ټول به داسې راسره شي دا مړه دا مسله ډاکټرانو تاسو ډاکټر یې تاسو انجینر چې دي کې خبرې خو انجینرانو خبرې دي او چې د دین مسله شي نو هغه به پکې هم خبرې کوي چې هغه چې جومات ته منزل راغلی نه دی هغه هم د دین مسله بیانوي او ځکه دا نوي فتوې به تاسو واورئ نوي فتوې مارکیټ ته راوځي روزانه نوي فتوا مارکیټ ته راوځي روزانه نوی مولوي صاحب هم مارکیټ ته راوځي هر سړی بیان کوي او بیا به دا به ورسره لازم ووایي فلانې شیخ او فلانې صیب او فلانې صیب او دا نومونه به لګوي دا غیر علماء کرام د دوی د تذکره چې په کتابونو کې کېږي څه وایي وایي ذکره ابن تیمیة رحمه الله کوم چې شاته لاړ شي چې کوم مشران علماء کرام دي سلف او خو له منډه دي شوي قال بذلك أحمد بن حنبل وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله واختار هذا القول مالك رحمه الله ايش سلام ومقام الله وركنه ګوره کدی اوس نوم ذکر نکي شیخ یا امام سونوي په مقام ولا څور کړه الله ورکړه تک یو ټریلن مونږ ځان پوری وتړي او چې الله د مقام نه درکې نو هیڅ نه لیکي په ځان پوری کړه لیکي په ځان پوری دا نمونه او دا هرڅ او ځکه یو عالم واقع بیانوله چې هغه مسجد نبوي کې مدرس هم دی او په جامعه اسلامي کې هم دی هغه ډېر مخکینی خبره بیانوله په دې ریاض کې یو عالم تېر شوی ماته ښکاري شیخ بابطین رحمه الله هغه دی شیخ نه ابراهیم نو شیخ سعد العتیق رحمه الله یو سعد ژوندی دی العتیق یو مړ دی پخوانی یا دې دواړو کې چا واقع دا ډېر مشهور علما تېر شوي دي ډېر مشهور وایي طالبان پسې راغلي وو د بهر نه نو چې کله هغه شیخ کور ته ننوتو منځه نه راووتو جومات نه په دې خپله دروازه باندې نو بیا کور ته ننوتو نو د هلکانو پسې منډې کړې یا شیخ یا شیخ چغې والې هغه دروازې سره ودرېد وایي د بهر نه راغلي یې کس ریاض نه وي او شیخ د بهر نه راغلي وایي ځکه خو ما ته شیخ وایي که نه تفصیل ته ما ته دلته ما سره نه ما ته شیخ نه ویل ځکه دلته غیر علما دي موږ
دا ټکي به هغوی نه خوښه وه دغه چې هغو ته پته وه چې دا عزت څوک ورکوي دا الله ورکوي والله العظیم که ته یو سړي ته د هغه نوم ووایې د پلار نوم ورته ووایې خو چې الله ورله عزت ورکړی که نه هغه به د ستوري په شان وځلي او ته ورته ډېر نومونه وایې د اهل بدعو ته ګورې نو د اهل بدعو چې کوم نومونه یې ښودي دي او بل زموږ یو ولیدو دغه مولوي صاحب نوم نالم بیا داسې جاښه جوړېږي هغه ته یې لیکلي دي امام الزاهدین د زاهدانو امام یعنې کوم چې دنیا نه بې رغبتې دي دی د هغوی څه دی امام دی هلکه دا صفت خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا د دې چې ورته امام الزاهدین وایي زه یې پېژنم اوس ورته 1 لک روپۍ ولګې چنده چې خوري که نه خوري د له زاهدینو کې د دنیا سره وی نه لګي نو د الله نه یره پکار ده دا فتنه په قابو کې راوسته پکار دي او بل چې څوک هم زموږ په مخ کې په دین کې خبرې کوي او نه پوهېږي هغه له تنبیه ورکول غواړي چې په دین کې خبرې کول د هر چا کار نه دی الله دې مونږ په دین کې د ځان نه د خبرو کولو نه منع ساتي زه درته یو فایده ذکر کړم د خپل ځان زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې که چېرته ما ضرورت نه محسوسولی او په پښتنو کې د علماو کمی نه وی خصوصا د هغه علماو چې قرآن او حدیث بیانوي ما به داسې عام درسونه نه وی کړی چېرته ځان له یو جومات کې به وایي وړي کوونته کې درس چاته نصیحت او خبره ختم هېڅ ضرورت نه و چې ما به دومره غټه سطحه باندې او دومره ډېر دروس او یو شی او بل شي دې ته ما ضرورت محسوس کړو نور زه هم دا وایم چې زه د دې مسلې نه لږ په سیړ وی نو ښه به وی وجه دا دی چې داسې ګپ نه دی راځه چې څه بیانوم د دې به زما نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ او دې ته دې چې په اسانه باندې غاړه ایښوده دا د قمقل سړي کار دی ځکه د صحابه کرامو نه تپوس به وشو د فتوې لکه مثال کې د عمر بن خطاب نه به وشو هغه به دې بل ته ووي یا به دې بل ته ووي دا مسله به وي تاو شوه بیا به عمر له راله هر یو به وي زه دې به جواب درکړي زه دې به جواب درکړي او زمونږ دا دور او دا زمانه مه وایي که د فتنو زمانه ده یو سړی وایي جی زما سوال دی سوال دا دی ګوره دله سوال ویلی نه دی هغه وایي ها وایه دې طرف ته ګوره دې طرف ته ګوره زه به جواب درکړم زه لکه هغه اولو پرېږده خو سوال ختم کېږي که نه بیا به ګورو او دومره حرص او د اول نه ویل زه به جواب درکړم چې طریقه ده ها تا ته پته دی چې په دې مجلس کې بل سړی نشته چا سره علم وي بیا خو جدا مسله ده خو چې علما نشي نو یو بل نه به مخکې کېږي د یو بل نه به مخکې کېږي ګرم یې د فتوا ورکولو ته چې ډېر ګرم یې فتوا ورکولو ته پوه شي د سره علم نشته او څومره چې ورسره علم وي نو دې د فتوو نه ځان